ښه دوستان تاسو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ښه یاست. د نن شپې درس چې ده که نه د دې په هکله ده چې تاسو څه رقم ته وکړلی شئ په فرانسوي ژبه کې پیدا کړئ چې دغه اسم مؤنث ده که مذکر ده، چې دغه ډېره مهمه خبره ده چې تاسو باید یاد وي او زده وي چې په فرانسوي ژبه کې مؤنث او مذکر ډېر اړین دي. وایي چې کله چې د تاسو اسم په هغه کې ختم شوی وي که نه، یعنې وایي چې په ژ او کې ختم شوی وي، نو وایي چې دغه چې ده دغه یو مذکر اسم ده. خو زه بیا هم تاسو ته همیشه دا خبره تکراروم چې زه چې تاسو ته دلته د قاعدې ښیم که نه، دغه قاعدې چې ده په فرانسوي ژبه کې تاسو همیشه داسې یوه سره خطه لرئ، خو دې ځایه پورې بیا هغې نه پس یوه دانه شنه خطه لرئ، خو دغه شنه خطه چې د دې ځای پورې فرمول ده، دغه دې نه پس چې د چې د استثناءات دي چې دغه تاسو باید همداسې زده کوئ. کومه ځای پورې چې تاسو فرمول لرئ هغه دې ځای پورې خو دلته درته اسانېږي یو ځل فرمول زده کوئ، هغه کوم چې په دغه فرمول په دغه سره خطه کې راځي هغه تاسو کولی شئ چې یو ځل یې داسې زده کوئ که نه دلته ورسېږئ. بیا نو دې نه بعد نور داسې ځئ دغسې تر څو چې دغه ټول هغه زده کوئ، استثناءات هم زده شي. ښه وایي چې کله په فرانسوي ژبه کې چې اسم که نه، یعنې اسم په آخره کې ا ژ او راشي هغه چې دی هغه مذکر اسم ده. خو لکه مثال چې ده مثال وایي چې لکه لو چې ده که نه اختیکل ده، او تاسو دې نه بعد همیشه هر څه چې زده کوئ لا او لو سره به زده کوئ. مثلا تاسو وایئ چې پخت په معنا د دره یا دروازه که نه، تاسو نور داسې مه وایئ چې پخت به معنا د دره یا دروازه، داسې وایئ چې لا پخت. مثلا یا مثلا وایئ چې کتاب لیفر کتاب، داسې به نور نه وایئ چې لیفر کتاب، داسې به وایئ چې لو لیفر، یعنې مشخص به زده کوئ چې لا ده که لو ده. خو وایي چې مثال لو مناژ مناژ په څه معنا ده؟ په معنا د کور کارونه یا هم صفایی. یا هم په معنا چې په معنا د صفایی. او دغه لو چې شی ده دغه د مذکر اختیکل ده چې دغه موږ ته ښایي چې کله یو اسم مذکر وي نو لو موږ ورته استعمالوو، او لو چې ده د مذکر د نومونو هویت ده چې دلته ګورو چې دا په چی ختم شوی ده، په ا ژ او باندې ختم شوی ده، نو موږ پوهیږو چې دا چې ده دا یو مذکر نوم ده. لکه بل مثال تاسو ته ولیکم، بیا هم وایو چې لو، ځکه دې نه بعد اختیکل لیکو او همداسې زده کوو. لکه لو ګاراژ ګاراژ په معنا د چی ده؟ په معنا د ګراج، په معنا د ګراج ده. او دا چې ده تاسو وینئ چې په ا ژ او باندې ختم شوی ده، نو موږ وایو چې دغه یو مذکر اسم ده. چې مذکر اسم ته موږ اختیکل لرو چې وخت مو ورته لیکلی دی، تنها لاندې ورسره لیکم چې مذکر. چې لو او لا چې دغه موږ ته ښایي چې اسم چې ده مفرد ده که جمع حالت ده. دې په خاطر زه نن شپه نه غواړم چې تاسو ته مفرد هم ورسره ولیکم، ځکه چې نور تاسو پوهیئ چې لو لا کله چې مفرد ده موږ ورسره کار ده چې آیا د مؤنث ده آیا د مذکر ده. کله چې جمع وي جمع ته موږ یو اختیکل لرو چې هغه اختیکل که د مذکر جمع وي موږ هغه یو اختیکل ورته استعمالوو، که د مؤنث جمع وي بیا موږ هغه یو اختیکل ورته پکاروو. نو دې په خاطر پوهیو چې تنها د اسم د نومونو د مفرد حالت سمون کار ده چې په هغه کې باید موږ پوه شو چې مذکر ده او که مؤنث ده. لکه وینئ چې لو مناژ لو ګاراژ. ښه تاسو همیشه په دا خبره باندې پوهیئ، لکه اوس هم چې ما تاسو ته دلته یوه خطه یعنې رسم کړله چې په فرانسوي ژبه کې همیشه استثناءات دي، چې زه غواړم نن شپه تاسو ته استثناءات چې دي که نه دغه ستوری هغه علما ورسره وباسم چې تاسو پوه شئ چې دغه مثلا استثنایي حالت ده. لکه مثلا شی کله چې موږ ووایو استثنایي حالت په څه معنا چې دغه مذکر چې ته بدلیږي مؤنث ده، یعنې چې دغه لو په چی شي بدلیږي؟ په لا. اختیکل بدلیږي لا، ځکه چې لا د کوم هغه یعنې اسمونو هویت ده، د مؤنث نومونو یا اسمونو هویت ده. نو لا په معنا د مؤنث، لا
پلاژ. یعنی څه؟ یعنی چې ګورئ تاسو چې په ا ژ او باندې ختمه شوې ده خو مذکر نه ده لکه د نوره غوندې چې ده مؤنث ده. پس چې کوم دې نه بعد زه وایم چې مثلا داسې یو لست ځان ته پیدا کوم چې خو ټول په ا ژ او باندې چې ختم شوي دي دغه خو ټول چې دي مذکر نومونه دي، لکه پلاژ، لکه بل 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 کنه دغه ټول ځان ته پیدا کوم. تنها همدغه حفظ کوم په دغه یعنی په دغه فرمول کې تنها همدا نومونه حفظ کوم چې پکې مؤنث دي. نوره پویم چې مثلا دغه لاس یو مثال تاسو ته وایم چې دغه لاس نه بغیر دا نوره ټول مذکر دي، یعنی چې دغه نور ټول په سره خطه کې دي کنه دغه ټول نور په سره خطه کې دي. تنها زه دغه مثلا باقی شنه خطه چې دا فکر وکړئ چې شنه خطه این دومره ده کنه زه باید باقی این دغه ښه میده میده دغه څه حفظ کړم. خو دغه نوره ټوله ماته نه یو ور زده کړه چې په ا ژ او باندې ختم شول بس چې ده مذکر ده. چې دا هم یوه لاره ده د دې دپاره چې تاسو وکړلی شئ په اسانۍ سره یې زده کړئ نومونه. او بل هغه چې ده که نه بل هغه فرمول چې ورته شته چې وایي چې ښیي چې اسمونه په هغه فیصدي کې ډېر هغه دي که نه مؤنث دي، هغه چې ده وایي چې کله په ام او ان ت باندې چې ختم شي نو دغه نومونه چې دي مذکر دي. مذکر دي. خب لکه مثال کله چې موږ وایو چې په او په ام او ان ت باندې چې ختم شي نو مذکر دي. نو مذکر ته موږ کوم هغه لرو ارتیکل ورته لیکو چې ده هغه لو ده. لو چې هغه اسم چې ده لکه مثال چې ده لو گوورنمان، یعنی په معنا چی؟ یعنی په معنا د حکومت. لو گوورنمان معنا په چی ده؟ په معنا د حکومت. چې تاسو وینئ په چی باندې ختم شوی ده؟ په ام او ان ت باندې ختم شوی ده. نو موږ پوهیږو چې دا مذکر ده او دې په خاطر موږ کوم هغه ورته استعمال کړی ده د مذکر ارتیکل چې چی شی ده؟ لو ده. ښه بل مثال که زه تاسو ته ولیکم بیا هم چې لرو لو لرو، ځکه چې بیا غواړم چې تاسو ته په دغه فرمول کې نوم ولیکم چې په ام او ان ت باندې ختم شوی ده. نو کوم ارتیکل ورته لیکم؟ لو ورته لیکم چې هغه چې ده مونوا. مونما په معنا د چی ده؟ په معنا د تاریخی یادگار. تاریخی یادگار. چې په چی باندې ختم شوی ده؟ په ام او ت باندې ختم شوی ده. او ارتیکل چی ده؟ ارتیکل مذکر. بل لاره چې یا بل فرمول چې دې ته وجود لري چې تاسو پوه شئ چې دغه اسم چې ده مذکر ده هغه څه وایي؟ وایي چې کله په او ا یو باندې چې ختم شي دغه بیا چې ده تاسو ته ښایي چې دغه اسم مذکر دی. مذکر دی. او دې په خاطر چې زه تاسو ته دې نه هغه ولیکم مثال ولیکم نو زه تاسو ته چې لیکم مثال چې ده اول فرمول لیکم چې هغه ارتیکل لیکم وبخئ چې ارتیکل چې ده لو ده. او لو چې کوي وایي چې مثلا یعنی مذکر ده چې هغه نوم چې زه غواړم تاسو ته ولیکم لو بیرو. چې تاسو یې وینئ چې په چی باندې ختم شوی ده؟ بیرو په معنا د چی ده؟ په معنا د دفتر. دفتر. ښه وینئ چې په آخره کې په او ا یو باندې ختم شوی ده او نو چې ده یو مذکر اسم ده. یو مذکر اسم ده. او بل مثال که زه تاسو ته ولیکم وایي چې لو با لو باتو. چې باتو په معنا د چی ده؟ په معنا د بیړۍ. بیړۍ یا هم کشتی. چې تاسو وینئ چې په او ا یو باندې ختم شوی ده او نو چې ده نو ښایي چې دغه یو مذکر نوم ده.
ښه اوس زه تاسو ته چې لکه څنګه مې چې مخکې مو ویلې که نه چې استثنایي حالتونه شته دي. په استثنایي حالت کې اول چې بدلیږي، اول مذکر مؤنث ته بدلیږي. نو چې کله مونږ وغواړو چې مؤنث یعنی وښیو چې مؤنث ته دغه نوم، نو مونږ چې ورته لیکو اختیکلې. اختیکلې چې ده د لو نه چې ته بدلیږي لا. لا په لا په په معنا د چې ده؟ په معنا د پوستکی. پوستکی. او تاسو وینئ چې په او ا یو باندې ختمه شوې ده. نو پوهیږئ چې دا استثنایي حالت ده چې په پوستکي ته وایي. خو په دغه کې صحیح ده چې او ا یو چې کله راشي مونږ اسم چې ښیي مذکر کوي. خو په استثنایي حالت کې چې ستوري مدل ته ورته لیکلی ده نو دا چې شولو مؤنث شولو. چې بیا هم وایم دا ګورې بیا هم سخته خبره نه ده که نه. تاسو ټول پوه شولئ دې نه پس هر چېرته چې او ا یو ګورئ پوهېږئ چې دا مذکر ده. خو چې کله داسې مخکې د مؤنث نوم راځي ته نو هغه حفظ کوي بس خلاص. نو ضرور نه ده چې هر یو نوم دانه دانه حفظ کړي. ښه بل فرمول دې ته وجود دې ته شته ده چې وښیي چې دغه اسم مؤنث ده یا هم که مذکر ده. نو دې په خاطر چې مونږ وښیو چې دغه اسم مذکر ده وایي چې کله هغه په ا ای اخ او باندې چې ختم شي وایي دغه چې ده دغه یو مذکر نوم ده. نو مذکر دی. لکه مثال وایي چې ګورئ ام چې ده که نه ام د چی شي اختیکل ده؟ د مذکر اختیکل ده که نه په مفرد نومونو کې. چې کله یو نوم مفرد وي خو چې مذکر وي مونږ دا رقم ته ا ورته استعمالوو. که کله اسم مفرد وي او که هغه وي مؤنث وي به مونږ دا رقم ته ا ورته استعمالوو. چې دغلته اوس مونږ وایو چې نه دغه اسم په چی شي باندې ختم شوی ده؟ په ا ای اغ او باندې ختم شوی ده. نو دا یو مذکر نوم ده. نو پس دا رقم ته ا ورته لیکو چې وایي صالح. صالح په معنا د چی ده؟ په معنا د معاش. صالح چې تاسو وینئ چې په معنا د چی ده؟ مذکر. بیا هم وایم یعنی مفرد حالت کې ښیي. خو زه یې نن شپې نه لیکم. نو تاسو ټول پوهیئ چې کله اسم مفرد وي مونږ ته باید هغه ضرور ده چې پوه شو چې مذکر ده او که مؤنث ده. په ا ای اغ باندې چې ختم شي. ګورئ ا ای اغ باندې ختم شوی ده. یا هم بل مثال که زه تاسو ته درکړم وایي چې چې بیا هم چې ښیي د تاسو ته ښیي چې دغه اسم هغه ده مذکر ده او مفرد ده. کومنتر. commentaire. commentaire په معنا د چی ده؟ په معنا د تبصره یا هم نظر. تبصره یا هم نظر چې تاسو وینئ چې په هغه ورته راغلی ده چې ښایي دغه اسم مذکر ده او په آخره کې چی په چی ختم شوی ده؟ په ا ای اغ باندې ختم شوی ده. نو موږ پوهیږو چې دا چې ده یو مذکر نوم ده. بله قاعده چې ده، بله قاعده داسې ده چې وایي کله چې هغه په آخره کې یې واول یا هم د چې غږ لري که نه دغه حروفونه راغلي وي لکه او، لکه ای، لکه ای، لکه ای او آخر کې لکه ا. مثال زه تاسو ته لیکم چې اول مثال د هغه اختیکلې ده چې اختیکلې مثلا لو دلته خوایم چې تاسو ته ولیکم لو مترو. مترو مترو په څه معنا ورکوي؟ مترو نوره که نه مترو. ښه اختیکلې چې ده؟ مذکر او په چی باندې ختم شوی ده؟ په یو صدادار یا هم مثلا یعنی چې غږ لري په هغه حروف یا هم په واول حروف باندې ختم شوی ده چې هغه چې ده؟ او ده. یا هم که بل مثال تاسو ته ولیکم چې هغه چې ده؟ لو چې مذکر ده revenu.
revenus څه معنا ورکوي؟ په معنا د عاید کنه، یعنی مثلا لکه د تاسو هغه میاشت پیسې چې یعنی تاسو ته راځي خو هغه کیدای شي چې هر طریق نه وي عاید، یعنی معاش فرق لري، عاید فرق لري کنه. تاسو ته مثلا یو څوک پیسې درکوي، مثال د فارماسیون پیسې چې تاسو اخلي دغه یو عاید ده خو معاش نه ده کنه. معاش چې کله تاسو کار کوي هغه معاش ده، خو عاید کیدای شي چې معاش وي، عاید کیدای شي چې فارماسیون پیسې وي، عاید کیدای شي چې مثلا یو څوک همداسې تاسو ته پیسې درکړي یا د کف پیسې وي، ټول دغه کیدای شي چې عاید وي. خو معاش چې ده بیا معاش ته نه دی، کله چې تاسو کار کوي هغې اخلي، هغې ته معاش وایي. ښه لو چې ده لو مذکر ښیي او په څه باندې ختم شوی ده؟ تاسو یې وینئ چې په اخره کې یو یعنی واول یا هم هغه چې غږ لري هغه یعنی یو هغه حرف ده چې هغه چې ده یو ده کنه، هغې نه مخکې ان ده چې ان غږ نه لري، هغې نه مخکې دلته هغې نه مخکې آر ده چې آر غږ نه لري، یا وبښئ ایغ ده. ښه دغه و د دې کنه مثلا تر دې ځای پورې د دې فرمول چې څرنګه تاسو پوه شئ چې دغه اسم مذکر ده که مؤنث ده. اوس بله لاره چې ده، بله لاره دغه ده چې وایي یا بل فرمول دغه ده چې وایي کله چې یو اسم په څه شي باندې ختم شوی وي، په ا ال، په ا ای ال او په او یو ای ال باندې چې ختم شي نو دغه اسم چې ده دغه اسم بیا هم مذکر اسم ده. ښه چې دغه وایي دغه یو مذکر اسم ده. که مثال زه تاسو ته ولیکم، مثال ښیي چې مثلا اول اختیکل لیکم، اختیکل چې ده لو ده، چې لو وایي چې دغه اسم مذکر ده او موږ ویلي وو چې په څه باندې ختم شي، یا په ا ال یا په ا ای ال یا په او یو ال باندې چې ختم شي. مثلا موږ وایو چې لو شوال، شوال، شوال په معنا د څه شي ده؟ په معنا د آس، آس. ښه شوال په څه باندې ختم شوی ده؟ په ا ال باندې ختم شوی ده. نو موږ وایو چې نو دا چې ده یو مذکر اسم ده، مذکر دی او مذکر دی. ښه زه دلته دغه یو بله قاعده م تاسو ته لیکم چې د ما نه په فارسي بخش کې په ویره شوې ده، چې زه په فارسي بخش کې بیرته وایم که دوستان وي خو هغه ده وبه یې واوري، که نه وي بیا نو هغې دوستان ته هسې ویډیو کې جوړومه. ښه بله قاعده یې څه ده؟ بله قاعده یې دغه ده چې وایي کله چې یو اسم په څه شي باندې ختم شوی وي، په اس سی او پی او باندې چې ختم وي، یا هم په پی اش او ان او باندې چې ختم وي، دا څه ده؟ وایي دا هم یو مذکر نوم ده، مذکر نوم دی. لکه مثال، ښه مثال یې چې وایو مونږ څه شی لیکو؟ اول لو لیکو، لو ځکه چې مذکر ده، لو تلیفون. تاسو وینئ چې مکمل په فون باندې ختم شوی ده کنه، دې ځای نه تر دې ځای پورې مکمله هغه قاعده ده. نو څه وایو؟ وایو چې دغه یو مذکر نوم ده. او تلیفون په معنا د څه شي ده؟ په معنا د تلیفون. تلیفون. او لو څه معنا ورکوي؟ لو په معنا د دې چې دغه اسم چې ده مذکر. ښه بل هغه چې ده بل مثال لکه وایي چې لو. ښه دلته نور ځای نشته کنه، نور مثال نه لیکم. تنها مثلا تاسو پوه شولئ چې کله چې په اس سی او پی او باندې چې ختم شي، یا هم په پی اش او ای باندې چې او باندې چې ختم شي، نو دا چې دا ټول مذکر دي. او دغه ټوله قاعده به تر یعنی مثلا دغه قاعدې هغه چې تاسو پوه شئ چې اسم مذکر ده، خو استثناءات مه ویروئ. استثناءات